نکاح یو سنت عمل دی او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو خوښ عمل دی، لیکن بعضې خلک چې دي عمرونه یې تیر سي نکاح نه کوي، بس دغه یې ګزاره یې ګوره څه ته راګزاره یې، لیکن دغه خلک چې دي قسم اخیستی وایي زموږ خاندان و رشتې خرابیږي، لهذا موږ پرېږدی ښځه چې ده هغه کور ته نه راولو، نو پر دا به موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا د نقیب قاضي یوټیوب چینل تاسو دا سبسکرایب کړئ او نور ته مر وښیو، کمنټ پر ورکړئ. نن به موږ مجلس کوو چې زموږ په پښتون معاشره کې بعضې خلک چې دي د هغوی په ذهن کې دا خبر راغلی ده چې یاره که ما نکاح وکړله نو دا زموږ د کور رشتې چې دي دا به خرابې سي، پر دا به نن مجلس کوو. نو د هغه څه مخکې تاسو دا د یوټیوب چینل زما هغه چې دی سبسکرایب کړئ او کمنټ هم پر ورکړئ او یو لایک هم ورکوئ، خو هر مخصن به دا مجلس جاري وي، د همیش په شان نن به هم موږ مجلس کوو. دوستانو هغه ورځ ما یو څوک ولیدلو، ډېر د افسوس ما لره رالی، یو چا راته وویل ولې قاضي صاحب د دغه نه دی دا کسان دا خاندان دا شپږ اووه وروڼه دي یو هم واده نه کوي، عمرونه یې تیر سلو، نو مال واده کوي نه کې څوک ورکوي نه، ولې یا بس دوی قسم اخیستی دی یاره چې موږ به خپل کاروبار کوو، خپل ذمهداري به کوو، دا نکاح به نه کوو، واده به نه کوو، که مې کور ته یو پرېږدی یو ښځه راوست، حالانکې هغه به پرېږدی نه وي، ولې چې ته واده ورسره وکړې نو هغه مور پلار خپله لور یا ورونه خپل خور چې دی ستا په حواله کې ستی، د کور په حواله یې کې نه ګرد عمر حفاظت کړي، د دې د ننګ و د ناموس و د غیرت و د عزت حفاظت یې کړي، نن یې د یو نکاح په ذریعه باندې د یو ښه نیک عمل او رواج او مشهور رواج په حواله باندې یا سنت په حواله باندې تا ته د معاشرې او د ټولنې د دستور او د رواج مطابق یې و تا ته اعلانیه چې دی دا ښځه یا زنانه یا میرمن یا بچی یا لور یا خور تا ته او ستا خاندان ته په لاس ورکړه، نو بیا پر چش باندې پرېږدی سولو، خو ستا د کور حصه سوله. لیکن هغه ویل چې بای دا خلک دي دا څلور پنځه شپږ وروڼه دي یو هم واده نه کوي، او دوی دا وایي چې وروره که موږ واده وکړو نکاح مې وکړله او زموږ کره ښځه راله نو بیا به زموږ د خوندو د مندو د کور د ښځو سره جګړې به وکړي، زموږ د وروڼو د اتفاق به را خراب کړي، دا موږ چې دا دومره غټ کاروبار یا امپایر یو سټیټ چې دوی هغه قایم کړی دی، کاروبار مې قایم کړی دی، دا به په خطره کې راشي، نو لهذا موږ اتفاق و اتحاد غواړو په خپلو وروڼو دوستانو خپلوانو کې، موږ دا بې اتفاقي نه غواړو چې یاره پرېږدی ښځه به راشي بیا به حکمراني کوي، یو عجب عجبه قانع به موږ ته را جوړوي، یو عجب عجب فرمایشونه به کوي، بیا به نو زه د عسکري پارک د پارکو چکرونه ورکوم، نه کراچي ته بیا بیایم یا داسې نور د دې فرمایش به پوره کوم، نو هغه خوندې و هغه مور او دا به څه راته وایي، نه به د دې څه بیریږي واده چې دی نه کوي، نو واده چې نه کوي دا ستا دومره عمر تیر سلو، ته ماشاءالله شپږ اووه وروڼه یاست په خاندان کې، کاروبار و پیسه و هر شی و تا ته چې دی هغه در ورسېدی، نو دا خاندان دا ستا پیسه دا ستا دولت دا ستا ذمهداري دا ستا کاروبار و دا ګاډیانې دا کیسې دا به ستا د مرګه بعد چې دی دومره چرت نه وایه چې دا به چا ته په میراث کې ورته ورپرېږدې، ستا پر میراث بیا څوک ناست دي که ستا بچیان نه وي که ستا واده نه وي، نو ته بچیان د کوم ځای کې سره راوړې؟ ټیسټ ټیوب بیبي زموږ پښتون وطن دومره ډاکټران خو هم دومره نه دي مخته تللي، ترقي یې کړې ده چې اوس به ستا دپاره ټیسټ ټیوب بیبي چې دی هغه یو ډولي یو وزه یا یو لور یا یو بچی چې دی هغه ستا دپاره پیدا کوي، نه په لکه نه هغه د مشین پلیټ فارمز چې دی هغه مشینانو د هګۍ چې دی هغه چیچیان راوځي، نو ستا دپاره به هم اوس به خلک چې دی هغه بچیان پیدا کوي چې ستا وارث سي، او ته و دې ته تیار یې چې هغه ته خپل وراثت به ورکړې دا ټیسټ ټیوب بیبي ته، یا یو کوچنی چې دی هغه په اردو کې ورته وایي ګود یې واخلې، نه په غوزي کې واخلې چې بس دا نو زما بچی دی، نه نو دا ته کولی سي، نو که نه کوې نو بیا خپل نسل به ته څنګه مخ ته بیایې، دا ستا کاروبار و دا ستا ذمهداري دا به ته چا ته په لاس ورکوې په وراثت کې، نو واده نه دا خلک نه کوي، دا یو عجب عمل دی،
واده چې دی سنت عمل دی، باید یې وکړه. دا ښځه چې ده، دا زنانه چې ده، ستا دپاره د سکون سبب جوړیږي، ستا دپاره ستا یو کیتۍ ده، ستا یو چې دی هغه یو سرمایه ده او ستا غمخواره ده. ته نه وینې چې زموږ په تاریخ کې چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو سلو په غار حرا کې حضرت جبرائیل علیه السلام چې رالی او ورته ویې ویلی چې ته د دې باده د الله پاک رسول نبی یې، نو پر ده مبارک باندې چې دی کپ کپۍ چې دی هغه راله، داسې یو خولې پر رابیدلې او یو ګبراهټ غوندې ماحول سلو چې داسې یو اجنبي مخلوق یې ولیدی نه، نو رالی. دا تسلي چا ورکړله؟ په قرآن شریف کې د هغه ذکر هم شته، دا علما خو خبر دي. دا تسلي چې د ښځې ورکړه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنه ودې ته، وده مبارک ته چې دی هغه دا تسلي ورکړله چې واقعي تا شیطان نه دی لیدلی، بلکې د الله پاک یو فرشته جلیل القدر فرشته لیدلې ده. لہذا دا تسلی که انسان باندې مصیبت راسي، پریشانی راسي، نو در ټولو ښه غمخواره چې دی هغه د زنانه د خپل کور والی. که انسان ناجوړه سي، دا ستا خیال به بیا څوک ساتي؟ دا خوندې او دا ماینه به ستا خیال ساتي؟ نو واده چې دی د انسان دپاره ډیر ضروري عمل دی. دا صرف د یو ساتیري شی نه دی، دا یو سکون دی، دا یو رشته ده، د اعتبار یو رشته ده، دا د نسل د خپل نسل د پروان دپاره یو چې دی هغه مخته چې بیا یې دا د ډیر ښه خوند کوي او ډیر ښه عمل دی. پښتانه او خلک مسلمانان دغه عمل ته ډیر په ښه انداز ګوري چې یو ځاګی کوزدی واده ډیر ښه خلک په خوشحالي ورځي، مبارکباد ورکوي، میټایي په دای کې نه خوشحالي و یار ده هم واده وکړي ماشاءالله ماشاءالله. بیا د تڼۍ چې دی هغه د پښتانه چې دی هغه د پښتون قوم یو عجبه ښه روایت ولو نه، دا د چا چې به کوزده وسول او واده به وسولو نه، نو دا نور دا کم مجرد چې کم غیر شادو شده کواره چې ورته وایي نه، بیا واده ځوانان به ورغلو چې بای زما هم تڼۍ را خلاص که، هغه به بیا د چا چې کوزده واده سوی هغه به دا تڼۍ ور خلاص کړي. دا زموږ روایت ولو نه چې د ده به هم اوس قسمت چې دی هغه خلاص سي، نه قسمت بیا خلاص سي د قسمت سوړی بیا خلاص سي نه، بس وروره واده به سي. نو هر ځاګی چې د چا واده کوزدی دا د پښتانه نوي ننګیالي ځوانان زلمیان دا باید چې ورسي چې بای زما هم تړی را خلاص که، زما هم نمبر دی که خدای کول دا ولور خو هم بیخي زیات سولو نه، الله دې دا ولور ناصر څه چې دی هغه موږ خلاص کړي. نو دوستانو دغه زه اریان یم چې یاره دا خلکو دا دومره کاروبار او دا دومره غټ غټ پنډ انسانان دي، دوی څنګه په دا معاشره کې ژوند تېروي، څنګه نه شرمیږي چې خلک ورته وایي یاره دا هم بې واده دی. د بې واده انسان سره یو سړی یو ځوان ناسته ګسه نه کوي، خطره پکښې وي نه. نو ولې دا څه ضرورت دی؟ باید ته واده وکړه، دا د انسان دپاره یعنی زه دا ته اریان یم چې دا انسان ولې دومره بیریږي چې وروره پرېږدي ښځه به راسي زموږ کور به راخراب کړي. ته ځان ته دومره طاقتور وایې، پنډ وایې او کاروباري وایې، او ته د یوې ښځې سره زنانې سره بیریږي چې ورور زما کور له به راسي زما کور به راخراب کړي. یو خو د خواشیو د نژور دا په پښتون وطن کې باید چې ګس سره دا جنگ بالا ختم سي. نژور خواشي باید مور او لور وګڼل سي، یو بل ته باید احترام سره ورکړي. بالا دنیا ډیره ترقي وکړه، اسمان ته وختلو، نه ویني اوس خو د پاکستان غم چې د سیټلایټ د چین په ذریعه باندې شپوږمۍ ته وختي، تی له هغه سره لګیا وې خواش او نژور دی او په کتغو په مالګو پر جاړو باندې پر دا باندې سره جنګي بس دی بالا روغ سره وکي ورور تی صدا امیدزي او د غبيزي جنگ سره راخسي دی هغه هم سره روغ سره تی هم بالا سره روغ سی ورور یو بل ته احترام سره ورکي کنه کورونا به دا تر ماتیږي. نو زه دا وایم چې خدای ته وګورئ راسي
چې په دا وطن کې چې څه خلکو ودونه نه دي کړي، ودا ته د دې خلکو غندنه وکړي، په دا کلي کې بایکاټ وکړي چې دا خلک مجبوره سي ودونه وکړي. ولې د دوی کور ته به سړی چې راسي نو باید چې په اسرت سي، چې ته دومره مال لرې، پیسې لرې، باید چې ستی کور لره څوک راسي، دغه شپږ اووه نجونې راسي ستی په کور کې واده سي، شپږ اووه ورونه یاست نه، نو بخت مې پر اسمان به وخیږي، نور به ترقي وکړي. راولئ دا نجونې راولئ، نو خو ته خو به هم خپلې خویندې ورکوئ، واده کوئ به یې که به نه واده کوئ، بیا به ستاسې کور دغه ویرانې. نو خپلې خویندې واده کوي او ورونو ته او ځان ته ودونه وکړي. دا یو نکاح ده، یو سنت عمل دی، د نبي مبارک یو خوښ عمل دی او د پښتنو خپل یو دود دستور دی. در څو پورې به دا تره مجرد او دا تره چې دی هغه بې واده ګرځي په معاشره کې، ولا که د ټکې عزت پیدا کوي. راسئ دغه وطن په حواله باندې چې کوم زموږ په وطن کې دغه سماجي او ټولنیزې کمې برایانې دي نه، ولې چې واده نه وسي، کوژدې نه وسي، نو بیا به دا نورې برایانې چې دي هغه زیاتې سي. د هغه روکدام به څه ته راکوي؟ هغه د روکدام به دغه ته راکوي چې په معاشره کې د ودو رواج وسي. او بیا دا کم چې کونډې دي چې میړه یا مړ دی یا یو دا رقم یا طلاق سوي دي، باید چې دا فوري طور چې دی هغه واده وسي. ولې کور یې آباد سي. ته نه وینې چې هلکې چې مازې یو کیسه میسه سره راسي، فوري طور چې دی بل واده وکړي. نو دا نجونو حق شته چې باید بل واده وکړي او خپل ژوند سره برابر کړي. انشاءالله هر ماخستن به د نقیب کلزي دغه پر دا یوټیوب چینل باندې به مجلس کیږي. حاضر دم حاضر ګړی راکه اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.